کوم چا ویشتلی بې ګناه مړ دی کوم چا ویشتلی بې ګناه مړ دی وینو کې لت پت دی خیرخوا مړ دی او په قد کولی دا من چغه په قد کولی دا من چغه په قد دا من په وینا مړ دی بسم الله الرحمن الرحیم دا پیغام ادبي بهیر درنو مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن د پیغام ادبي بهیر په مشرۍ راغلي یو دلته له هیلمن سره مرکه کوو د سره به ځینې پوښتنې هم مطرح کوه هیلمن صاحب ستړي مه شي مننه ژوندی اوسئ پیغام صاحب تاسو ته او ستاسو درنو ملګرو ته سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم هیله ده ټول به روغ او جوړ هیلمن صاحب لومړی در نه یو انتخاب او روبال لغه نه یو څه پوښتنې لرو له غزل نه وړاندې به یو څو بیتونه درته ډالۍ کړم ستاسو لیدونکو ته وایي کوم اودس مړه دي کوم اودس مړه دي کوم اودس مړه دي په وږي نس مړه دي او ښار کې چاودنې شوي ماشومان لس مړه دي غزل ته راځم وایي پوهېږم نه چې ولې یو رهبره پکې نه وه پوهېږم چې ولې پوهېږم نه چې ولې یو رهبره پکې نه وه په نجونو کې هر څه و پیغمبره پکې نه وه پوهېږم نه چې ولې یو رهبره پکې نه وه په نجونو کې هر څه و پیغمبره پکې نه وه عمر ساجبه غوندې نظام دنیا کې تیر کړو عمر ساجبه غوندې نظام دنیا کې تیر کړو سوالي له سوال توبه کړه څوک سوالګره پکې نه وه منم سیل راغلی دی یقین وکړه قسم دی منم سیل راغلی دی منم سیل راغلی دی یقین وکړه قسم دی د سولې په نامه کومه کوتره پکې نه وه منم سیل راغلی دی یقین وکړه قسم دی د سولې په نامه کومه کوتره پکې نه وه د اوس چې د نفرت کلمه چا دلته راوړي دا اوس چې د نفرت کلمه چا دلته راوړي پخوا ژوند مینه ناک و دا خبره پکې نه وه کافر نه یم پالي نه یم کافر نه کافر یم کافر نه یم پالي نه یم کافر نه کافر یم وتلی هیلمن جنګ ته دی زغره پکې نه وه واه واه ډېره مننه هیلمن صاحب که دا اردون ته ووایي چې هیلمن صاحب تاسو یوازې نظم لیکئ که نه نثر هم لیکئ فیغان صاحب لیدونکو ته معلومات کېږي ما اکثر کار چې کړی دی په نظم باش کې ما ډېر کار کړی انشاءالله نثر ته هم اراده لرم راتلونکي کې به نثري ټوټې هم مینهوالو سره شریکې کړو مننه هیلمن صاحب که د شعري ټولګې په اړه ووایئ چې تر اوسه مو کوم کتاب چاپ شوی او یا چاپ لاندې دی یا کوم اراده ورته لرئ او که نه لیدونکو ته زیری ورکوو انشاءالله شعري ټولګه به ډېر ژر د لیدونکو لاس ته ورځي شعري ټولګه به په نوي ډیزاین او نوي سټایل سره راځي او د کتاب نوم باندې هم موږ تمرکز ډېر کړی دی د دوستانو په همکارۍ او په خوښه مشوره سره انشاءالله ډېر ژر به د بې اعتباره کتاب نوم مارکیټ ته راشي مننه هیلمن صاحب چې راغلی او موږ سره نن مرکه کې برخه واخیسته په وروستیو کې بیا کوم څه پیغام لري اردونکو ته کولی شي میکسس خدمت کړئ لومړی خو ستاسو نه ډېره مننه تاسو موږ ته پروګرام کې دعوت راکړ او موږ سره مو مرکه مخته یوړه په دویم قدم کې ټولو لیدونکو ته زما دا خواست دی چې خپل مصروفیتونه جاري وساتي او هغه څوک چې مصروفیت نه لري ځان لپاره باید یو کامل مصروفیت پیدا کړي او زموږ هېواد زده کړو ته اړتیا لري باید زده کړې مخته یوسي مننه ژوندي اوسېږئ ملګرو نن د پیغام ادبي بهیر تر مشران د راغلیو له هیلمن سره مرکه وکړه پیغام ادبي بهیر په خوست ښار کې یوازینی بهیر دی چې دلته هره جمعه خپله ورځنیزه ناسته ترسره کوئ تاسو هم کولی شئ چې راشئ او موږ سره په دغه بهیر کې هره جمعه برخه والئ تر بیا چې یو بله مرکه تاسو ته حاضرېږو تر بیا ښه وخت